افغانانو قادر چانک او ببصر دغړانو نن ګران مشر کپتان صاحب د سره نور مشران د ټولو په اجازه مشر ته هر مشر ته لاس په نامه ولاړ یو اوس کوم فرق جوړېږي چې زموږ ناره واورئ دربالا اوښانه ورسوئ خلکو سر نه خلاصوي یو وایي پر اردو بل وایي ته چم کوو زه خپلو ملګرو ته وایم که پرګی دي که غوثلا دي که پیر محمد دي چې دا د جنګ کار نه دی لکه کپتن صاحب شپرم ورته وویل جنګ چا کړی دي جنګونه موږ ډېر کړي دي مخکې خو د هغه نتیجه دننه پر د خلکو پښو کې راډونه دي څوک نه دي ورغلی خلک لښکر دې ته نه جوړوي چې د پرځای ورلی خلک لښکر دې ته نه جوړوي چې د بل بچیان په ولي چې بچي راکوي د یو چا یوه ګوته په خدای زخمي کړو خو تاندې پنځه میاشت په یمن کې چې څوک کښېني پر امن زموږ ځوانان ویشتل شوي دي کپتن صاحب موږ چاته زر نه دی کړی هر څه زړه سره شوي دي موږ چاته زر نه دی کړی نه موږ به یو چې د خپل وطن خلاف یو د خپلو پوځیانو خلاف یو د خپلو ادارو خلاف یا موږ به ادارو ته دا وایو وصلا د نبي څوک وروسته نو وروره کپتن صاحب زموږ مشر دی هر یو زموږ مشر دی د دې ښار هر مشر ته موږ احترام لرو هر مشر ته عزت ورکوو چې تېره وخت کې د لمونځ ستا کام هلته ډېر ستا جایداد هلته ډېر نو شته اگر د سوځې زموږ ډبه ده نن ده سمه ده یاد ولې سمه ده چې اسامبلۍ سره دغه شوي دي زموږ غږ کې یاد شوی دی په دا پنځه میاشتې موږ په پاکستان کې زموږ غږ نه واورېدی که چا کړی دي سینیټر کړی دي دوه کړی دي درې کړی دي چا عمل نه دی کړی زه د خپلو ملګرو سره خاص کوم ستړي یو په دې قسم په خدای که ستړي کپتن صاحب چې زموږ خلک په خیمو کې پراته دي یا زموږ خلک په پلاني ځای پراته دي یا یخ ته دي یا ګرمۍ ته دي خو صرف دا نوم جوړوي د دې کام چې کومې بې وفایي زموږ سره وکړي هغه هم جان وي خو دا راته وایو چې هېڅکله به سپین شمله موږ پر مځکه نه وغورځوو هېڅکله به دی کار نه وکړو چې دوی ته څوک ووایي چې اصلي کشران دا عمل کړی دي هغه د خدای نه به کیسه د پیغور وي نه د بل وي نه د بل دا باور درکوو چې پنځه میاشتې کښېنستلي یو پنځه میاشتې نور کښېنو پر امن پر ورګلوي نه په خپلو ادارو ښه ځغلو نه خپل جوالونه نړوو نه خپل تنبیه ماتوو ابه یې دا په دې ښار کې دا وشو د شپې کیمرې مات کړې هیڅ انسان ماته ویل دلته کیمرې دلته کیمرې ما زه قسم په خدای که ماته وشو په رامعلوم دی چې دلته کیمرې دویم چې راولېږي موږ ځان نه کوو کله څوک بې غیرته بولي کله څوک نامې بولي کله څوک هر څه نه بولي چې په یوه خبره پاکستان دا دروازه ده سره دغه پرېږده چې ولکه ته ووتو دا نو مشران دي چې دا نو شهباز شریف ته ویلې نو شهباز شریف د پوځ مشر هم ویل کپتن صاحب خبره ورسره کړې ده نو دا خو داسې نه ده چې تللی ریاست دا کوچنی جنګ نه دی نو دا کوچنی جنګ بولو چېرته دلته به څوک د زړه د درده څه ووایي لیکن
کپتن صاحب دا لپاره د کابل پلاستیک ګرم پورته کړي چې د دې خوا لاګه د ګرم غونډې به ختموي ما نه خو راځي چې څه راځي نه کابل څنګه پورته کړای چې الله ولا د دې پرابلم پورته کړي دا چې سر پټو کړی هغه دا کومه کوي نور ندی سا شهر دی سا وطن دی سا خاوره ده تاسو موږ خلک ډېر وایي چې تا شهر دی موږ له خلک نه وایو ټول انصاف خپل وروڼه وبوله بس موږ ټول مشران ته دا پاسو شپې وختۍ ته وګورئ قرآن ته وګورئ لاس به واچوئ زما ښار ته باسو د نورزي د سبزي په ښار کې نن زنانې پته کوي نن خلک په کشي کوي دا خو تاریخي ښار و ماتې د خپله کارخانه راعلاج کپتن صاحب ټول دې ودان زر کاله تا ته سلام کوو چې څوک موږ ورته ویلي دي هر چاته چې دا د کریډیټ خبره نه ده نه دا د نامه خبره ده دلته چې دې شیټ ده هر سړی د عمل لپاره راځي نو هغه ته به ډېر غلط الفاظ کپتن صاحب ویلي دي دا د کان خدمت دی اوس پر تا فرض ده که په جنګ کېږي موږ ته ووایي په جنګ کېږي بس ټول انسانان موږ ته وځو پېښه شوه راپېښه د جنګ لار نه ده امن لار ده په امن ناست پېښې ملګري بسلي هغه سجا د ځان لپاره کښېنه که روژه یې که باران یې که بل یې چې زما منډې خوندې پته کوي زما بچیان خرڅوي زما وروڼه خرڅوي دا پخوا په عراق په کابل کې خرڅېدل نن د دې خرڅېږي کپتن صاحب چې پر دا ځای شو ور باندې هم ناست شو د دغه ځای څخه چې هر ملګری مې پراخوا لاړ شي دا هغه خپل کار وي خپل اقتصاد دا بار پاکستان ته بیا ستا په مخ کپتن صاحب حاجت الله ته په خبرې بیا قرآن ورته نسم خدای ورته نسم چې مه کوو پرېږدي دا پارټي یو دا کیسې ښې جنډې مې ایښې دي شل کلن یې ایښې دي او ته خبر ته بوغه زورینات سانه بسانه تربرګلوي خدای ته وګورئ قرآن ته وګورئ کپتن صاحب چې هر څوک ولاړ شي دغه ډان ته لیدلي دي په وخت ته مضر وږې موږ نه ولاړېږو موږ ناست تر هغه ساعته پورې د روژې دوې درې شپې لا هم دا روژ نه بندوو کپتن صاحب بیا نو بندوو پخوا څه بندوو بیا ورته وایي چې زموږ څه کېږي بیا به به جماعتونه د دې خلک کوي هر څه به د دې کوي تر هغه ساعته پورې که اختر یې که لمر یې که تیاره یې د دې ناست یو سوی په انتظار یو خدای دې وکړي چې تاته خدای پاک زموږ وس درکړي شپه ده ورته ووایه انشاءالله تعالی نن سبا په نور یا په دغه کې بټن پر بندولی شي الله پاکستان به زموږ خلک پسې کوي ټول ډېران یو ځان مننه وکړه